سلامونه ستړي مشئ او وخت مو په خیر. هیله ده چې ټول برک روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې به پر تن ولرئ. د سمی ګرافیکس یوټیوب چینل ته بیا هم ښه راغلاست او هرکلی. ګرانو ملګرو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات دي، موږ له همدې یوټیوب چینل څخه د ایډوبي فوټوشاپ د درسونو یوه لړۍ په پښتو ژبه باندې شروع کړې ده چې نن د دغه درسونو او لړۍ څلورم درس او ویډیو ده. په نن درس کې غواړم چې تاسو ته د لیسو ټولز په اړه باندې معلومات درکړم. دا چې لیسو ټولز څه شی دي، چیرته او څه ډول یې استعمالولی شو، دا او دې ته ورته نورې پوښتنې به د دې ویډیو په پوره کتلو کې تاسو ته ځواب شي. نو هیله ده چې ویډیو تر پایه وګورئ، ویډیو سکیپ نه کړئ، نو انشاءالله دغه پوښتنې به تاسو ته ځواب شي. که ویډیو مو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ، همدارنګه له نورو ملګرو سره یې شریکه کړئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. دا چې ویډیو نوره اوږده نه شي نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. بیا هم ښه راغلاست. نو راځو فوټوشاپ ته. که په فوټوشاپ کې تاسې په دغه ټولز بار کې وګورئ نو له موږ سره دلته لیسو ټولز دي. که تاسو په دغه باندې رایټ کلیک وکړئ نو تاسو سره به دغه ډول یوه وړه وینډو خلاصه شي. په دې کې تاسو ګورئ چې لیسو ټول دی، پولیګانل لیسو ټول دی او همدارنګه میګنیټیک لیسو ټول دی. د لیسو ټول شارټکټ کی ایل ده، تاسې دلته کتلی شئ. نو زه لیسو ټول انتخابوم. د لیسو ټول په واسطه باندې موږ کولی شو چې د خپلې خوښې انتخاب وکړو. دا یو فری فارم سلیکشن ټول دی، یعنی که چیرې تاسې په یو پنسل باندې وغواړئ کوم ځای انتخاب کړئ او په هغه باندې یو خط رسم کړئ، هماغه ډول باندې لیسو ټول هم تاسې سره کار کوي. یعنی که زه دلته په یو ځای باندې کلیک وکړم او ډریګ یې کړم دغه ډول ماوس، نو هر ساحه او هر ځای چې زه وغواړم هماغه ځای له ما سره دا انتخابوي. که چیرته زه هغه لومړۍ نقطې ته راورسېږم چې ما لومړی له هغه ځایه سلیکشن شروع کړی دی، نو او په هغه ځای باندې موس پرېږدم نو تاسو ګورئ چې له ما سره دغه ډول یو سلیکشن او انتخاب وشو. نو که چیرې زه اوس وغواړم په دې کې یو رنګ راوړم نو را به شم ایډیټ مینیو ته، فل ته، او په فل کې به ورته کلر انتخاب کم. هر ډول کلر چې زه وغواړم، فرضاً دغه ډول یو پینک کلر زه انتخابوم، اوکې ور باندې کوم او په دې باندې هم اوکې کوم. نو تاسو ګورئ چې په هماغه ډول باندې یو سلیکشن چې ما کړی وو په هغه کې په هماغه ډول باندې یو رنګ فل شو. که پراپرټیز بار ته تاسو وګورئ په هماغه ډول باندې پراپرټیز دی او هماغه ډول باندې اپشن دي لکه مخکې چې موږ په ریکټینګولر مارکي ټول او الیپټیکل مارکي ټول کې ویلی وو چې لومړی نیو سلیکشن دی چې مخکې موږ ویلی وو دا له موږ سره نوی انتخاب کوي. نو که چیرې زه وغواړم چې یو بل انتخاب وکړم دغه له ما سره اتوماتیکلی ډي سلیکټ شو، نوی انتخاب له ما سره وشو. که چیرته وغواړم دغه انتخاب شوی ساحه ډي سلیکټ کړم نو را به شئ سلیکټ ته او دلته به ورته ډي سلیکټ انتخاب کړئ یا کنټرول ډي له کیبورډ څخه ووهئ، هم در سره ډي سلیکټ کیږي. ورسره په څنګ کې بل اپشن هماغه اډ ټو سلیکشن دی. اډ ټو سلیکشن باندې ما کلیک وکړه. هر څومره سلیکشن چې تاسو وغواړئ کولی شئ چې ډرای کړئ. دا مخکې موږ ویلي وو. بل ماینس دی، که له دنه کوم ځای تاسو وغواړئ کم کړئ په ماینس فرام سلیکشن باندې کولی شئ، او سبټرکټ سلیکشن باندې موږ کولی شو هماغه د منځ ساحه چې د دوه سلیکشنو ترمنځ راځي هغه انتخاب کړو په دغه ډول باندې. نو دا زه کنټرول ډي کوم. که چیرې تاسو وغواړئ په یو بیکګراوند کې یو رنګ راوړئ په یو ډیزایندار شکل باندې، نو تاسو کولی شئ چې هغه د لیسو ټول په ذریعه باندې راوړئ. لکه زه دغه ساحه دلته په دې ډول باندې داسې سلیکټ کوم داسې، او راځم ایډیټ ته، فل ته، او دلته یو کلر ورته انتخابوم، دغه کلر ورته انتخابوم. نو تاسو ګورئ چې هماغه کلر له موږ سره په دغه شکل باندې دلته فل شو. دا کنټرول ډي کوم او تاسو ګورئ چې په هماغه ډول باندې یو ډیزاین له ما سره جوړ شو. نو دا له موږ سره د لیسو ټول کار دی. له لیسو ټول نه وروسته له موږ سره بل ټول چې هغه پولیګانل لیسو ټول دی. پولیګانل لیسو ټول له موږ سره څه کار کوي؟ په مستقیم ډول باندې له موږ سره د خطونو په واسطه باندې سلیکشن کوي. یعنی په لیسو ټول باندې موږ
فری فارم سلیکشن کولی شو، یعنی داسې سلیکشن چې هر ځای به مو وغوښته له هماغه ځایه به مو سلیکشن کوی شو، په هماغه ځای باندې به مو کرسر ډریګ کوه، هماغه ساحه به له موږ سره سلیکټ کېدله. خو پالیګانل لیسو ټول یې له موږ سره د مستقیم خطونو په شکل باندې سلیکټ کوي. یعنی څه ډول؟ په دې ډول که چیرته زه دلته یو کلیک وکړم او دغه موس هر ځای ته یوسم، نو تاسې ګورئ چې دغه خط او سلیکشن زما د کرسر سره اټیچ دی، یعنی دا ورسره نښتی دی. هر ځای پورې چې زه وغواړم په هماغه ځای کې یو کلیک کوم، بیا بل ځای کې وغواړم دغه ډول باندې زه کلیک کوم او یو سلیکشن ډرا کوم. که وغواړئ چې دغه سلیکشن کامل کړئ نو د دې دوه طریقې دي تاسې سره. لومړی دا چې له هغه نقطې چې تاسې سلیکشن شروع کړی دی هماغه ځای ته بیرته راشئ، نو که دلته زه کلیک وکړم تاسې ګورئ چې هماغه ساحه له ما سره سلیکټ شوه. دویمه طریقه یې دا ده چې تاسې یو سلیکشن وکړئ او هر ځای کې چې تاسې وغواړئ دغه سلیکشن کامل کړئ، په هماغه ځای باندې ډبل کلیک وکړئ، نو تاسې ګورئ چې هماغه ساحه له موږ سره سلیکټ شوه. نو که بیا وغواړئ کلر پکې فل کړئ، راشئ فل ته او کلر اوکې کړئ. هماغه کلر چې په وروستي ځل ما انتخاب کړی وو او استعمال کړی مې وو هغه په اتوماتیک ډول باندې دلته فل شو. که چیرته تاسې یو ځای انتخابوئ په دې ډول باندې او له تاسې څخه یو ځای په غلطۍ کې سلیکټ شي په دغه ډول باندې او تاسې وغواړئ چې دغه سلیکشن بیرته لرې کړئ، نو د دې لپاره به تاسې په کیبورډ کې د بیک سپیس بټن ووهئ. کله چې تاسې د بیک سپیس بټن وهئ، هماغه نقطې چې تاسې سره په هغه کې سلیکشن شوی وو او هغه انتخاب شوی وي هغه یو په یو پسې ختمیږي. نو تاسې چې بیا هر ډول سلیکشن وغواړئ هماغه ځای انتخاب کړئ او هماغه ډول باندې سلیکشن وکړئ. اوس راځو د لیسو ټول یو عملی مثال ګورو چې دا موږ په کوم ځای کې او څه ډول استعمالولی شو. له ما سره دلته یو انځور دی د دغه بلډینګ. تاسې ګورئ چې د دغه بلډینګ ایجز او غاړې چې دي دا په مستقیم ډول باندې دي، یعنی دا زه کولی شم چې د پالیګانل لیسو ټول په ذریعه باندې انتخاب کړم. نو لومړی به دغه انځور تاسې ځان ته لږ رازوم کړئ چې د دې لپاره موږ د کیبورډ شارټکټ هم ویلی وو چې کنټرول پلس او کنټرول ماینس د زوم اوټ لپاره، او ورسره له کیبورډ څخه به الټ ونیسئ او موس ویل به دغه ډول باندې تاسې سکرول کوئ، له تاسې سره به دغه ساحه رازوم شي. نو زه له دغه ځای څخه سلیکشن شروع کوم. تاسې ګورئ چې په مستقیم شکل باندې دا له ما سره دغه ډول خطونه ډرا کوي او هغه ساحه له ما سره سلیکټ کیږي. که چیرته تاسې وغواړئ چې دغه کینوس موو کړئ، دغه انځور موو کړئ، نو له کیبورډ څخه به د سپیس بټن ووهئ او په دغه ډول باندې به په موس باندې دا موو کوي. نو زه غواړم چې تر دغه ساحې پورې دا هم سلیکټ کړم، ورسره تر دې ځایه که زه په دې باندې کلیک وکړم نو دغه سلیکشن به له ما سره ډرا شي او دغه ساحه به انتخاب شي. په اوس غواړم چې دغه انځور بیا هم فټ کم په دې سکرین کې، نو د دې لپاره هم موږ دوه طریقې ویلې وي. لومړی دا چې راشئ او په هینډ ټول باندې ډبل کلیک وکړئ، نو دغه ساحه به له تاسې سره فټ ټو سکرین شي. او که چیرته تاسې بیا هم دغه ساحه زوم کړئ او وغواړئ د کیبورډ له شارټکټ له لارې فټ ټو سکرین کړئ، نو کنټرول 0 یا کنټرول 0 به ووهئ، دغه ساحه به له تاسې سره انتخاب شي. اوس دلته تاسې ګورئ دغه سلیکشن له ما سره د بلډینګ سلیکشن شوی دی، یعنی دغه بلډینګ ما انتخاب کړی دی. که تاسې چیرته وغواړئ د دغه بلډینګ اسمان چې کوم دی دا انتخاب کړئ، نو تاسې به دا سلیکشن انورس کوئ. په څه طریقه باندې؟ را به شئ سلیکټ مینیو ته، سلیکټ به ووهئ او دلته به راشئ انورس باندې به کلیک وکړئ، یا شارټکټ چې کنټرول شفت آی دی یا شفت کنټرول آی، دا کله کیبورډ څخه ووهئ هم تاسې سره سلیکشن انورس کیږي. او که دلته په انورس باندې کلیک وکړئ نو هغه سلیکشن تاسې ګورئ چې له موږ سره انورس شو او هغه اسمان له موږ سره انتخاب شو. نو لومړی به دلته تاسې راشئ دغه لیر به انلاک کړئ او دغه کوم سلیکشن چې موږ کړی دی دا به ډیلیټ کړئ. له کیبورډ څخه به د ډیلیټ بټن ووهئ، نو دغه سلیکټ شوی ساحه به له تاسې سره ډیلیټ شي. که وغواړئ سلیکشن ډي سلیکټ کړئ، د سلیکټ مینیو له لارې په ډي سلیکټ باندې کلیک وکړئ یا کنټرول ډي ووهئ. نو تاسې ګورئ چې دغه بلډینګ له ما سره پاتې شو او بیکګراوند یې ریموو شو، هغه لرې شو. نو زه غواړم چې دغه بلډینګ اسمان چینج کړم، بدل کړم. نو د دې لپاره زه راځم
فایل ته پلیس امبیډډ ته او دغه د اسمان یو انځور ما ډاونلوډ کړی دی دا سلیکټ کوم او په پلیس باندې کلیک اخلم. دغه انځور به دغسې برابر کوي، ری سایز به یې کړئ، سایز به یې دغومره برابر کړئ او په چیک باندې به کلیک وکړئ. نو دلته تاسې ګورئ چې دغه د اسمان انځور له ما سره د بلډینګ په انځور باندې د پاسه دی، ځکه چې دلته دغه لیر ته که تاسې وګورئ دغه لیر 0 د پاسه دی. نو دلته به تاسې راشئ په دغه لیر باندې به کرسر ودروئ او دا به کلیک کوي، دغه ډول به یې ډریګ کوي او لاندې به یې راوړئ. کله چې تاسې سره دغه ډول یو بلو لاین ښکاره شه نو پرې به یې ږدئ. تاسې ګورئ چې هغه اسمان له ما سره د دغه بلډینګ شاته شه. نو په دې طریقه باندې تاسې کولی شئ چې د پالیګانل لیس ټول په ذریعه باندې د یو بلډینګ یا هر هغه سبجیکټ چې د هغه ایجز هارد وي او سټریټ وي تاسې کولی شئ چې هغه د پالیګانل لیس ټول په ذریعه باندې سلیکټ کړئ او بیکګراوند یې ریموو کړئ. بل ټول له موږ سره میګنیټیک لیسو ټول دی. میګنیټیک لیسو ټول له موږ سره څه کوي؟ نو د دې لپاره چې تاسې په میګنیټیک لیسو ټول باندې ډیر ښه پوه شئ او دغه درس ښه واضح شي نو د دې لپاره زه راځم او دلته له ما سره یو انځور دی. دغه انځور تاسې ګورئ چې په ده کې دغه یو پلیټ له ما سره شتون لري. نو که زه وغواړم چې دغه پلیټ سلیکټ کړم میګنیټیک لیسو ټول به تاسې دلته سلیکټ کړئ او دلته به په یو ځای باندې کلیک واخلئ. میګنیټیک لیسو ټول له موږ سره څه کوي؟ دا دغه غاړې خپله ډیټیکټ کوي، مشخص کوي او پیژني او د هغه یو سلیکشن کوي. غیر له ده نه چې په هغه باندې زه کلیک وکړم دغه میګنیټیک لیسو ټول خپله هلته انکر پوینټس کریټ کوي او هغه ساحه له موږ سره سلیکټ کوي. لکه دغه یو کلیک ما وکړو نو زه د دغه پلیټ شاوخوا دغه کرسر موف کوم نو تاسې ګورئ چې هغه غاړې له ما سره خپله سلیکټ کیږي. نو تاسې ګورئ چې زه دغه کرسر کله دغه پلیټ او بیکګراوند څخه لیرې هم ونیسم او موف یې کم نو تاسې ګورئ چې هغه غاړې له ما سره خپله سلیکټ کیږي. که چیرته په غلطۍ کې تاسې دغه ډول یوه غلطه ساحه سلیکټ کړئ او هلته انکر پوینټ کریټ شي نو تاسې به بیرته کرسر شاته راولئ او له کیبورډ څخه به د بیک سپیس بټن ووهئ تر څو هغه کریټ شوي انکر پوینټس له موږ سره ډي سلیکټ شي او بیا به په احتیاط سره په دغه ډول باندې یو پرفیکټ سلیکشن وکړئ. کله چې هغه نقطې ته زه راورسېدم چې له هغه ځایه ما سلیکشن شروع کړی وو کلیک به وکړئ نو تاسې ګورئ چې هغه پلیټ له ما سره سلیکټ شو. نو اوس که تاسې وغواړئ له دې څخه یو کاپي واخلئ او په بل ځای کې پیسټ کړئ را به شئ ایډیټ ته، کاپي، بیا هم ایډیټ ته او پیسټ باندې به کلیک وکړئ نو تاسې ګورئ چې دغه پلیټ له تاسې سره په یو بل بیل لیر کې کریټ شو. نو په دې باندې به کلیک وکړئ، موف ټول به واخلئ او هر ځای ته چې تاسې وغواړئ موف کولی شئ، ریسایز کولی شئ یعنی کوچنی کولی شئ او په هر ځای کې چې تاسې وغواړئ په هماغه ځای باندې پرېږدئ. نو دا له موږ سره د میګنیټیک لیسو ټول کار دی. بل دلته که تاسې وګورئ په ویډ کې دلته موږ سره 10 پکسله انتخاب شوي دي. د دې معنا دا ده چې دا د 10 پکسله په اندازه او د 10 پکسله په ساحه کې له موږ سره هغه ایج ډیټیکټ کوي، هغه غاړه ډیټیکټ کوي، مشخص کوي، پیژني او هلته سلیکشن کوي. نو که دا چیرته زه فرضاً 2 کړم او انټر یې کړم او بیا هم لیر انتخاب کړم دلته زه کلیک وکړم نو تاسې ګورئ چې دغه غاړه له ما سره د 2 پکسل په اندازه باندې سلیکټ کیږي. که زه معمولی هم بیرون دغه کرسر ډرا کم او کرسر موف کم نو تاسې ګورئ چې بیرون له ما سره سلیکشن کیږي. نو که چیرته دا زه ډي سلیکټ کړم او دغه ویډ ورته فرضاً 50 پکسله انتخاب کړم او راشم دلته کلیک وکړم نو تاسې ګورئ که تاسې کرسر هر څومره له دغه پلیټ څخه بیرون هم بوزئ نو تاسې سره هغه ایج او هغه غاړه اټومیټیکلی سلیکټ کیږي او انکر پوینټس کریټ کیږي. حال دا چې کرسر ما ډیر بیرون موف کړ خو هغه غاړې له ما سره سلیکټ شوې. بل دی له موږ سره
فریکوینسي کې که تاسو وګورئ دلته 50 انتخاب دي دا فرضاً زه 2 انتخابوم نو تاسو دغه انکر پوینټس ګورئ چې ډیر لږ انکر پوینټس لما سره دلته کریټ کیږي ځکه چې هلته ورته ما فریکوینسي په 2 کې انتخاب کړی ده که چیرې زه دا ډي سلیکټ کړم او فریکوینسي ته راشم او دا ورته فرضاً د 80 په اندازه باندې سلیکټ کړم او دلته کلیک وکړم نو تاسو به ګورئ چې دغه انکر پوینټس لما سره ډیر کریټ شو دلته او په هر نقطه کې یو انکر پوینټ وجود لري او کریټ کیږي نو دا لموږ سره لیسو ټولز چې 3 ټولز باغې کې موږ وویل ما دلته دغه سلیکشن او انتخابونه جلتی سره مې وکړه نو تاسو دلته به ډیر دقت کوئ تاسو به دغه انځور ځان ته زوم کوئ او ډیر په دقیق ډول باغه سلیکشن ډرا کوئ نو ګرانو دوستانو دا زموږ د نن ورځې درس چې د لیسو ټولز په اړه موږ ویل باغې کې مو لیسو ټول پولیګونل لیسو ټول او میګنیټیک لیسو ټول ویل هله ده چې په دغه درس باندې به انشاءالله پوه شوي وئ او یو څه به مو ترې زده کړي واوسي که چیرې مو دا ویډیو خوښه شوي وي ویډیو لایک کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ او که چیرې زما چینل ته نوي راغلي یاستئ او تر اوسه مو نوي سبسکرایب کړئ نو لطفا زما چینل در سره سبسکرایب کړئ تر بیا ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه